من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال. رونو تاسو ته پته ده کوم مجلس چې منعقد شوی دی دا علماء کرام راغلي دي او دا تاسو راغلي د دې تعلق د قرآن حکیم د ختمونو سره دی. وخت مختصر دی، ماله خو چې دوی کوم ټیم راکړی وي ستا بیان به 3:30 بجې وي، تقریبا په هغې کې هم څه 1 ګنټه تېره شوه. زمونږ د علماو زندګي مصروف وي ځکه یو ځای کې هم بیان ورکړي، بیا د هغې نه پس بل ځای ته هم ځان رسو، بیا نورو سره به یې شو. نو چې یو عالم لم بیان له کوم ټیم ورکړ نو داسې نه دي پکار، بیا همغې وخت کې هغه راغوښتل پکار دي. په دې دا مشران خفه کېږي رونو نه، ځکه چې زما بل ځای کې یو پروګرام دی هغې له به زه ځان رسومه، هغه به مې پته مئ. شیخ صاحب هم را روان دی، نو چې کله د عالم په ذهن باندې بوج جوړ شي هغه پوره بیان هم نشي کولی. رونه دې مجلس تعلق دا د قرآن حکیم د ختمونو سره دی. قرآن حکیم دا د رب ذوالجلال کلام دی او په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. رونو که یو انسان ځان الله ته ورنږدې کول غواړي، د دې قرآن په ذریعه باندې به رب ذوالجلال ته ځان ورنږدې کې. دې قرآن کې الله پاک ډېر زیات خیر او برکت ښودی دی. که دا قرآن ښکلی نو په دې ښکلولو کې هم ثواب دی، که دې قرآن ته ګورې رونه دې په کتو کې هم ثواب دی، که دا قرآن حکیم په ترجمه باندې زده کوې نو په هغې کې هم ثواب دی، که دا قرآن حکیم په ناظره باندې وی په هغې کې هم ثواب دی، او که دا قرآن حکیم رونو یادی نو په هغې کې هم ثواب دی. که د دې قرآن تلاوت کې رونو په هغې تلاوت کې هم ثواب دی. او دا څه لازمه نه ده چې تی په معنا باندې پوهېږې نو ثواب به درته میلاویږي، او که په معنا باندې نه پوهېږي نو ثواب نه میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د کتاب الله یو حرف ولس فله به حسنه، په دې یو حرف باندې دته یو نیکي ملاویږي. والحسنة بعشر امثالها، او دا نیکی یو پلسته. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک فرمائی لا اقول الف لام میم حرف، زه داسې نه ویم چې الف لام میم حرف دی، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف تر مسما په اعتبار سره، لام ځان له حرف تر مسما په اعتبار سره، میم ځان له حرف تر مسما په اعتبار سره. نو یو الف لام میم چې انسان وی رب ذوالجلال په 13 نیکۍ ورکوي 13. او د دواړو جهانو سردار مبارک په مثال کې الف لام میم پوښ وی
ځکه چې د الف لام میم دا معنا داسې ده چې تاویلی معناګانې او هغه مرادونه علماو بیان کړي دي لیکن د دې هغه خپله معنا الله پیغمبر ته معلومه ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک په مثال کې الف لام میم پیش کړ که د دې په قرآن په معنا پوهیږي او که نه پوهیږي خو په یو حرف به درله الله لس نیکۍ درکوي زمونږ د فقه څلور امامان تیر شوي دي یو امام پکې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی دا د لسو لاکو احادیثو حافظو لس لاک احادیث رونو دته یادو او ډیر زیات تقوادار او فریضګار او متقی انسان تیر شوی دی د حرامو نه هوسکه چې د مشتبهاتو نه هم د ځان ساتلی دی یو ځل کور ته راغی نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده چې هغه روټۍ ورته کېښوده ورته یې وی یاره دا روټۍ زه نه خورم بیبي ورته وی دا روټۍ ولې نه خورې وی د دې روټۍ نه ماله د حرامو بوی راځي هغې ورته وی چې حرام پکې د کوم ځای نه رالل اوړه زمونږ د خپل کور دی خشاک زمونږ د خپل کور دی اوبه زمونږ د خپل کور دی نو دا حرام پکې اخر رالل د کوم ځای امام احمد ابن حنبل صاحب ورته وی هر څه چې دي خو د دې نه ماله د حرامو بوی راځي وی دا روټۍ نه خورم هغوی چې لږ سوچ وکړو یاره وی معلومیږي داسې چې دا حرام پکې د بل ځای نه راغلی دي ځکه دا خمبیره منګه د پلانکو نه راغشتې ده نو معلومیږي دا چې دا حرام پکې د هغې ځای نه راغلی دي دا چې کوم صاحب د کشف او د کرامت خاوندانی دا په دې باندې پوهیږي د دواړو جهانو سردار مبارک یو ځل د یو جنازې نه را روانو هغې د مړي خلکو پاک پیغمبر مبارک کور ته راوغوښت او د دواړو جهانو سردار مبارک لی څه خوراک تیار کړی پاک پیغمبر مبارک ته چې ډوډۍ کېښوده او د دواړو جهانو سردار مبارک هغه نوړۍ په دې خولې ته ور واچوله خولې کې تاوله را تاوله خو تیرېده نه د غوښې هغه قطره بلکل نه تیریږي د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل وی یره دا چې کوم څاروي لال شوی دی نو دا د هغې مالک د اجازت نه بغیر حلال شوی دی هغه نوړی یې د خولې نه وښکه د هغې کور چې کومه ښځه و هغې راوغوښته وی دا څاروی د مالک د اجازت نه بغیر حلال شوی دی هغې ورته وی یره د الله رسوله موږ تاسو له دعوت وکړو د نقیع بازار تم یو کس ولیږه چې یو څاروی به راولي هغه به حلال کړو هلته هم څاروی میلو نه شو بیا زمونږ د ګاونډیانو څاروی غیشتی نو هغوی پسې مې سوال جواب وکړو چې زه به درله پیسې درکم او دا په ما باندې را خرڅ کې نو د هغې ښځې خاوند کور کې نو او هغې ښځې هغه څاروی د خاوند د اجازت نه بغیر راولیږه چې دا خو وړه خبره ده زه صحیح شوه چې خاوند مې راشي تپوس به ترې وکړم نو دا څاروی د الله رسوله چې موږ حلال کړی دی نه هغې ښځې رالیږلی دی نو ګوره مالک خو هغه ښځه نه وه هغه ښځې خو مالکه نه وه که نه مالک د څاروي خو د دغې ښځې خاوندو نو د دواړو جهانو سردار مبارک هغه نوړی تیرېده نه پاک پیغمبر مبارک الله خبر کړ دغه رنګ امام احمد ابن حنبل صاحب هم وایي یره د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بوی راځي هغه روټۍ یې ونه خوړه خو ښځې ته وایي وی که څوک رالل او ډوډۍ یې خوړه غوښته ملنګ سوالګرې نو دا روټۍ ورله ورکه خو ورته ووایه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې په دې کې څه وخت پس سوالګرې راغی وی الله پاکه مو بخښه که د خوراک شي راله راکې
هغه روټۍ ورولېږله خو د کور نه ورته آواز هم وشو چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. هغې سوالګري وي چې دومره لوی امام نه ده خوړلې نو زما څه کار دی چې زه دا ډوډۍ خورم. هغه وانغېشته. څه وخت پس بل سوالګری راغی. هغه وی الله پاکه مبخه که څه وي نو راله راکې. دا روټۍ یې ورولېږله خو لیکن ورته ده وی چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. هغه روټۍ هغه وی چې دومره لوی امام نه ده خوړلې زما څه کار دی چې زه یې خورم. سوالګري هم ناغېشته هغه روټۍ هم داسې پاتې شوه. یو وقت امام احمد ابن حنبل صاحب تپوس وکړ یره وایي هغه روټۍ هم څه کړه. ورته یې وی تا مو نه خوړه سوالګري هم ناغېشته چې دومره لوی امام نه ده خوړلې زه یې څه وخورم. موږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل صاحب په ټول عمر کې د دجلې د دریاب کب بیا نه دی خوړلی. وی پته نه لګي چې د کم کب خېټې ته به دا ډوډۍ تلي. حالان کې کب په دې باندې مکلف نه دی چې هغه به حلال خوري او حرام به نه خوري. که یو کب حرام هم وخوري د هغې هغه خوراک ستا دپاره جایز دی. خورونو دې ته ورع وی حرام سکه چې د مشتبهاتو نمزان ساتل. نو دی امام احمد ابن حنبل صاحب رب العالمین سل کرته په خوب کې لیدلی دی. نو چې کله یو کم سل کرته رب العالمین په خوب کې ولید نو ځان سره سوچ کوو یره دا خو یو کم سل کرت ما الله په خوب کې ولید. دې ځل لکه ما رب العالمین په خوب کې ولید نو زه به د الله نه یو تپوس کوم چې پروردګاره ما ته هغه عمل وښایه چې د ټولو نه پې زیات بنده تا ته در نږدې کېږي. ګوره امام دی نو ښه سوال کوي. که دا دنیادار انسان و نو د دنیا مال او دولت به د الله نه غوښته. په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید. الله ته وی پروردګاره دا سلم کرت تی چې تا په خوب کینم ما ته هغه عمل وښایه چې د ټولو نه پې زیات پروردګاره انسان تا ته در نږدې کېږي. رب ذوالجلال ورته وی د قرآن حکیم په تلاوت ما ته انسان زیات نږدې کېږي. امام احمد ابن حنبل صاحب ورته وی پروردګاره که په معنا یې پوهېږي یا نه پوهېږي. لکه دا علما یې په معنا پوهېږي عوام یې په معنا نه پوهېږي. رب ذوالجلال ورته وی بفهم او بغیر فهم. د دې قرآن تلاوت چې څوک کوي که په معنا یې پوهېږي او که نه پوهېږي خو ما ته په دې باندې رانږدې کېږي. نو وروڼو که ځان رب ذوالجلال ته یو انسان نږدې کول غواړي نو په دې قرآن باندې به رب ذوالجلال ته ځان نږدې کوو. دې سره به نسبت پیدا کوو. د دې تلاوت به کوو. د دې په معنا به ځان پویو. د دې په مفهوم مطلب باندې به ځان پویو. د دې په احکامو باندې به عمل کوو چې کومونه پکې رب ذوالجلال منع کړې ده منهیات دې د هغې نه به ځان ساتو. رب العالمین ته به نږدې شو. ښه نو چې الله ته نږدې شو نو دا وړه خبره نه ده. بادشاه ته نږدې کېدل ګران دي. چې بادشاه ته ته نږدې شوې خزانې بادشاه سره د پیسو به تا ته څه کمې وي. نوکری بادشاه سره دي تا ته به کمې څه وي. چې بادشاه ته نږدې شوې نو نوم بدماش درته بیا غږ نشي کولی. نو چې ته رونو الله ته نږدې شوې نو که ستا کور د پریشانو نه ډک دی خو چې الله ته نږدې شوې پریشانۍ به د الله ختموي. که فقر و فاقه به د هغه الله به ختموي. که بیماری دی هغه بیماری به درنه څوک ختموي الله. که رزق دی تنگ دی رزق به درله څوک پراخه کي الله. نوم مشکل به درله رب ذوالجلال حل کی خو چې رب العالمین ترونو موږ ځان نږدې که ګورې. دا ماشومان د دوی نسبت قرآن سره دی. دې ماشومانو ته به په سپک نظر نه ګورې. د قرآن حافظ ته به په سپک نظر نه ګورې.
قرآن ته به په سپک نظر نه ګورې. قسم په الله چې چا قرآن ته په سپک نظر کتلی دی، چا د قرآن حافظ ته په سپک نظر کتلی دی، قسم په الله چې هغه الله ذلیله کړی دی، هغه الله رسوا کړی دی. تاسو قسم نه دی راکړی، ما پې درته قسم وخوړ. قرآن د الله کلام دی، د رب العالمین خبرې دی. کله چې دا سورة الرحمن نازل شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وی د مکې مکرمې چې کوم سرداران او قریش دي، وی هغوی ته به څوک د دې سورة رحمان تلاوت وکړي. په هغې زمانه کې د مکې مکرمې د قریشو زور ډیر زیات و، چا خپل ایمان ښکاره کولی نه شو، و به بیغ بنیاد به ورلوخ کړ. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسید، وی د الله رسول زه به د مکې مکرمې د قریشو او د سردارانو په مخ کې د دې صورت تلاوت وکړم. د دواړو جهانو سردار مبارک هغه ته وی ته کښېنه، هغه ته اجازت ونه کړ، ځکه دی داسې حبیب الله هم په وجود باندې داسې سپکو کمزور. بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل چې د دې سورت رحمان تلاوت دا به څوک د مکې مکرمې د سردارانو او د قریشو مخکې وکړي، څوک به یې په هغوی باندې ولولي. هېچا غږ ونه کړ. بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسید، وی د الله رسوله زه به وویم. د دواړو جهانو سردار مبارک بیا دته وی کښېنه، دی کښېناست. په دریم ځل بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وی یره د مکې مکرمې د سردارانو مخکې به څوک د دې صورت رحمان تلاوت وکړي. بیا چا غږ ونه کړ. بیا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسې د الله رسول زه به وکړم. د دواړو جهانو سردار مبارک اجازت ورکړ چې دی لاړ د بیت الله خوا سره چې کوم سرداران دي د قریشو هغه ناست دي، هغې ځای کې د سورت رحمان تلاوت وکړ. ټولو سردارانو ورته غوږې ښودې او هغه یې واورېد. خو چې کله د سورت رحمان ختم که نو عمر ابن هشام چې موږ ورته ابوجهل وایي، الله دې نورم هلاک کړي، الله دې نورم په هغه باندې هغه سزا زیاته کړي، د لاس یې داسې اوچت کړم او د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د مخ لی راواچو. دومره په تیزو باندې دي او چې د غوږ دا پوسکې ورله وشلوله، وینو داری ووالې او د ده په دې مخ باندې را روانې شو. دی د هغې ځای نه په جړا باندې راغی. د دواړو جهانو سردار مبارک له نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د ده وجود ته وکتل، هغې وینو ته یې وکتل، د ده هغې شلیدلي غوږ ته یې وکتل، پاک پیغمبر مبارک خپه شو. ورته ابن مسعود ولې وی د الله رسوله د هغې سردارانو مخکې مې د صورت رحمان تلاوت وکړ. ابو جهل پاسید او دومره مضبوطه څپېړه یې ما نه وښکه چې د غوږ دا پوسکې راله وشلوله. د دواړو جهانو سردار مبارک غږ ونه کړ، خو په مخ مبارک د خفګان هغه آثار ښکاره شو. په دې کې جبریل امین راغی. چې جبریل امین راغی نو هغه خاندي خندلې. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی جبریله د خندا مقام خو نه دی، دا خاندې ولې؟ وی د الله رسول ډیر زر به درته پته ولګي چې زه ولې خاندم، پته به درته ولګي. جبریل امین لا د رب ذوالجلال شان ته ګوره. څه موده پس صحابم لاړل مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ. د دواړو جهانو سردار مبارک هم هجرت وکړ. په دویم کال باندې د بدر په مقام کې د کافرانو د مسلمانانو مابین کې جنگ جوړ شو. تقریبا 1000 کافران راغلي، مسلمانانو تعداد کمو. په دې کې یو 2 لکان رالل. د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله ابو جهل منګه وجلی دی. پاک پیغمبر مبارک ورته وی تورې وښایې، چې هغوی تورې وښولې ورته یې وی تاسو دواړو وجلی دی.
ځکه د هغې تورو په مخ باندې وینه اوړېدلې وه او چې په مړي ګزار وکړي نو د مړي په وینه کې جوش نه نو د تورې په مخ نه وړي د جمدي انسان په وینه کې جوشي نو د تورې په مخ وړي نو د دواړه هلکانو د تورې په مخ باندې وینه وړېدلې وه پاک پیغمبر مبارک ورته تاسو دواړو والي دی جنگ چې په قلار شو د دواړو جهانو سردار مبارک وی لاړ شي یو کس او د عپرا زامن وی چې من ابو جهل وجلی دی نو د هغه معلومات لږو کې راله راوړی بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسېد وی د الله رسوله زه ورپسې ځم توره یې ترخته واچوله هغه توره غټه و دی په وجود باندې لږ مندرې ورپسې راښکې شوه چې ورغې د کافرانو لاشونه پراتو په هغې کې ابو جهل کته یو ځای کې ابو جهل پیدا کړ چې وی کتل پروت ته ابو جهل دی ورله په دې سینه باندې وروخته او د پاسه پې کېناست هغه د سترګې وغړولې دغې وخت کې پکې غرور او تکبر وته وی ای ګډو او چیلو سره ونکیا ای شپونکیا داسې لوړه سینه به یې د چا لیدلې وي چا ګټه وکړه هغه ورته وی اسلام غالب دی کفر مغلوب دی بیا ورته وی سله راغلی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وی دا سر در نه پرې کوم هغه ورته وی چې سر را نه پرې کې نو بیا داسې پروګرام وکړه چې د سینې سره یې خوا کې کټ کړه ځکه د نورو سردارانو سرونه به م کټ شوي زما دا به م کټ شوي نو چې دا سینې سره خوا کې کټ شوي نو د سر دا حصه به ورسره زیاته کټ شوي نو دا سر به لږ غټ ښکاري نو خلک به وایي چې دا پکې د ټول نه د لوی سردار سر دی او بل زما په توره باندې زما نه سر کټ کا ځکه زما د توره تیره ده نو کار به دې زر وشي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وی بالکل دا خبره دی منم همدغه هغه توره راواغېسته او دې سینې سره یې دا سر کټ چې سر یې ترې کټ که نه هغه سر یې راواغېست په اوږې که چې راوړه نه هغه درونو راوړی یې نه شو بس دې ځمکې راغوزار کړ او په دې جیب کې ورسره پړی و نو په هغې غوږ کې یې ولې سورې وکړ او هغه پړی پکې ورکړه او غوټه یې ورکړه او دې مخکې دی او په هغې پړي باندې سر ځان پسې راکاږي د دواړو جهانو سردار مبارک لی د ابو جهل هغه سر یوړ مخې ته یې ورته کېښود وی د الله رسوله دا د رب ذوالجلال د دشمن او ستا د دشمن سر دی دا دی د لمې راوړ دا واله په دې کې جبریل امین راغی خاندي پاک پیغمبر مبارک ورته جبریل ولې خاندي د خندا مقام خو نه دی چې ته خاندې مخکې م یو ځل راغلی وي خندل دی ما درته وی ولې خاندې ما ته دې وی چې ډېر زر به درته پته ولګي چې زه ولې خاندم نن بیا خاندې هغه وی د الله رسوله هغې وخت کې مې درته ویلي و چې ډېر زر به درته پته ولګي او دا خاندم په دې چې ده عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لغوک شلولی ځکه هغه د صورت رحمان تلاوت کو د قرآن د حافظ بیزتی یې کړې وه د قرآن صورت ته ابوجهل په سپک نظر کتلی و نه ابوجهل ولغوک شلولی و نو دم ولغوک وشله و سوریه پکې وکړه پړې پکې ورکړه نو د غوږ بدله خو په غوږ خلاصه شوه خو دا سر پکې د الله رسول الله تیرې راغی نو په دې باندې خاندم نو ګوره د قرآن حافظ ته به په سپک نظر نه ګورې ابو جهل د قرآن حافظ ته په سپک نظر وکتل قرآن ته په سپک نظر وکتل سر یې د تنې نه جدا شو که نه شو رب ذوالجلال ذلیل او رسوا که نه که انا نحن نزلنا الذکر الله وی دا قرآن منګه نازل کړی دی و انا له لحافظون الله وی حفاظت به من کو د دې قرآن د حفاظت ذمواري الله غشته ده د دې ماشومانو په ذریعه باندې رب ذوالجلال حفاظت کوي د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې چې په کم شکل موجود و الحمدلله اوس هم په هغې شکل باندې موجود دی یو سړی که پاشي د قرآن یو حافظ په تراو کې ختم کوي ته ګوره که یو ټکې د ده نه پاتې شي ماشوم بچي ورپسې ولاړي فتحه ورله ورکړي
د مسلمانانو په سینو کې محفوظ دی، د جنکو په سینو کې محفوظ دی، د پیریانو په سینو کې الحمدلله قرآن دا محفوظ دی. او د قرآن الله چلین ورکړی دی چې زه د قرآن مثل راوړی، د یو لسو سورتونو مثل راوړی، زه د یو رکوټي سورت مثل خو راوړی. د قرآن مثل د هغې زمانې نه واله تر دې زمانې پورونو چا راوړی نه دی. په فصاحت کې، په بلاغت کې، په حسن النظم کې، په اخبار عن العیب کې د قرآن مثل څوک نشي راوړی. دا د الله کلام دی. رب ذوالجلال چاله دا طاقت او قدرت ورکوي نه چې د قرآن مثل راوړي. کله چې دا سورت کوثر نازل شو نو دی په یو چمړه باندې ولیکه او د بیت الله باندې دا اویزان کړ. نو د شاعرانو ته چې د یو کړیم جوړه کړه کنه او ورته دی ولیکل نه هغې پسې بله کړیغه جوړولی شي. نو دی په بیت الله باندې اویزان کړ. نو یو شاعر راغی داسې ورته د ماښام ماسخوتن کې ولاړ دی د صورت کوثر ته نیغ نیغ ګوري چې دې پسې زه څه جوړ کم، څه ورسره لګي چې ورپسې جوړ کم. ډیر سات ورته ولاړ دی خو خوند یې ونه کې اسم ورپسې جوړ نه کړی شو. په سبا بیا راغی، بیا ورته ماسخوتن ولاړ دی سوچ و فکر یې کو، وی چې دې پسې زه څه جوړ کم. ډیر سوچ و فکر یې وکړه، اسم ورپسې جوړ نه کړی شو. په درېیمه شپه بیا راغی ورته ولاړ دی، سوچ و فکر یې کو چې څه ورپسې جوړ کم. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه دا واقع لیکلی ده. اسم جوړ نه کړی شو پسې. نو لاندې ورته ولیکل سورت کوثر پسې لاندې څه ولیکل؟ والله ما هذا قول البشر، زما دې په الله باندې قسمي که دا انساني کلامي، که دا انسان جوړ شوی کلام وی خو زه شاعر وی ما به ورپسې څه جوړ کړی وو، خو د انسان جوړ شوی نه دی نو زه ورپسې اخر څه جوړ کم. نه الحمدلله قرآن دا د الله کلام دی. رب ذوالجلال د دې د حفاظت ذمواري اخیستې ده، تر قیامته پورې به الحمدلله دا قرآن محفوظ وي. خپل بچي به رونو مدرسو ته رالیږئ، په رزق بیا نه یریږئ چېرې رزق به ورله څوک ورکوي. رزق ورکوونکي څوک دی تاسو نه تپوس کوم؟ الله. کافر لی ورکی، مسلمان لی ورکی، خروغ سپو لی ورکی. نو د قرآن حافظ به رزق نه محرومه پاتې شي. دا ډیره زیاته د عقل نه بعیده ده. یو انسان سینه د قرآن د علم نه الله ډکه کړه، د رسول الله مبارک د حدیثو نه ډکه شوه، دا به د لږوي نه مړ شي چرم نه. ترې طالبانو ته وګوره ماشاءالله ښه غټ کټي، ښه برابر خوراک کوي، ښه ماړي. زما ستا به څه خوراکي؟ خشته خوراکونه علما کوي، ښکلې خوراکونه. او چې د کم انسان په کور کې حافظي یاد وساته او عالمي پکې د دغې کور رزق به الله پراخه کوي. یو واقع بیانوم ناوخته تنګېږم ځکه دا مجلسونه هر وخت نی زه به مونځ وکړم بیا به زما سم پکې ګیر شوی یم، بل ځای کې مې بیان و خو دا ملګري زما پرې خبرو خفه نه شي. نو مولانا روم صاحب یو واقعه ذکر کړې ده. هغه یو عطاري و نو هغه یو توتي ساتلی و، هغې توتي ته یې خبرې ښولې وې. نو د عطاري له خلک چې به راتلل عطر به یې غېشتل، نو توتي سره به یې خبرې هم کولې. د عطاري سره د نورو خلکو دوکانونه مو، هغوی م عطر خرڅول، د هغوی به کار نه کې او د کار به زیات کېده. بعضې وخت کې به ماشوم مور سره روان شو، بیبي بابا ته ووایه چې ما د توتي خبرو له بوځي. هغې ښځې به خاوند ته وي سړیه لاړ شه، منګله به متر راوړی او ځای به دا ماشوم جاړي، دی به هم توتي سره خبرې وکړي. نو د توتي د برکته د عطاري دوکان ډېر خشته مدیزدار چلېده. د رب ذوالجلال شان ته ګوره، یو شپه چېرته د عطارین د توتي ایر شوی دی، د پنجرې نه بار پاتې شوی دی او دوکان ور را بند کړی دی. دی کور ته تللی دی. د شپې چېرته بازار کې پیشو ګرځېده، هغې میو کړی دی. توتي چې د پیشو آواز واورېد که نه، پړکونه یې جوړ کړل. هغې ځای کې چې توتي پړکونه جوړ کړل، هلته چې توتي پړکونه جوړ کړل، پیشو ته پته ولګېده چې یاره دی کې خو زما خوراک دی دوکان کې شته. بل میو یې وکړه، توتي نور هم پړکونه جوړ کړل،
پیشو بل میه وکړه توتی پړکونه زیات کړل نو دا چې ټوپونه یې وال نو د اتر هغه شیشې را پرېوتې چې هغې کړنګار جوړ کړل توتی نورم ټوپونه زیات کړل نورې شیشې هم را پرېوتې سار چې عطاري راغې او دوکان یې کولو که چې ویې کتل نو د اترو بلا شیشې ماتې شوي دي او اتر توی شوي دی اوخو دا څه غلطي رانه شوې ده دا هو اخمه علتي شوې ده توتی رانه د پنجرې نه بار پاتې شوی دی او دی خو زما بلا تاوان کړی دی هغه توتی یې رونیو او هغه خپله سپلی راواغېشته چې ټش شو نو هغه توتی به په دې سر باندې داسې په مزه مزه وم هغه یې ګنجې کړ د رب ذوالجلال شان ته ګوره توتی خو ګنجې شو والې وخوړل خو لیکن هغه خبرې پرېښودې توتی خفه شو بیا چې به خلک راتلل اتر به یې غېشتل توتی سره به خبرې کولې هغه هم قسم خوړلې خو خبرې نه کولې عطاري به ډېر زیات کوشش کو چې دې خبرې کوي خو توتی بالکل خبرې نه کولې خلکو به وي یاره دا عطر خو زموږ په کلي کې هم خرڅېږي مونږ خو که به دلته راتلو خو د توتی را خوږې خوږې خبرې به مو اورېدې کار هم سره چې دلته راځو په مزه مزه د هغه عطاري هغه عطر نه خرڅېدل پټه په دوکان کې کېناست یو ځل چې ته یو ملنګ په دې لاره باندې تېرېده سوال یې کو په سر باندې ګنجي نو چې دې توتی ورته داسې وکتل چې دی په سر ګنجی دی وی معلومیږي لکه چې د خپل مالک شیشې تام ماتي کړي او په سر دیوال خوړلي تیم جوړ په سپلی والې او ګنجی کړی په ځان باندې قیاس وکړ دی عطاري ته دغې وخت کې پته ولګېده چې یاره زما دا دوکان چلېده او ما له الله رزق راکو دا د توتی د برکته نو دا ماشومان دا ګورې ستاسو کورونو کې توتیان دي توتیان کم کور کې چې د قرآن پاک حافظ دی عالم دی پکې الله به رزق پراخه کوي په هغې کور کې به الله پاک پریشانی نه راولي په هغې کور باندې به مصیبتونه نه راځي که یو زمیندار فصل وکړه دغه فصل راخېجولو والا څوک دی تاسو نه تپوس کوم دانې والا الله نو چې ستا په کور کې د قرآن حافظ دی د ده د برکته به انشاءالله زمینداریم خشتی او بیا چې جوار وکړې ګاک پسې به د سترګې نیولي چې ګاک به د کمې راځي د ګاک کړکې به څوک اچوي الله که دوکان کې دوکان ته چې د ګاک راځي د هغه ډکې به څوک اچوي الله رونو دا مه وایه چې زما دا ماشوم بچی د قرآن پاک حافظ را طالب خو څه نه کوي دی هسې ناست دی خو رزق چې دله درکوي الله بیا دله د ده برکته درکوي دې مدرسې سره به تعاون هم کوي ما ته دوی وي دا خو مشر شیخ صاحب هغه وی د دې بنیاد ښودرې الحمدلله دا د الله لوی احسان دی چې په دې پټو کې په دې ځای کې دا دومره ماشومان الحمدلله قرآن حکیم یې وي دې دومره کورونو ته به د قرآن حکیم رڼا لاړه شي د قاري صاحب په عمر کې د الله پاک برکت پیدا کړي او زمونږ او ستاسو بچي د رب ذوالجلال عالمان کړي الله دې مونږ او تاسو ته د خپل عبادت توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین